ومن او اغسو یقتل چې قتل کا مؤمنا مؤمن لرا متعمدا فقد سرا او فإرادي سرا فجزاؤه نبدل د سزا د جهنم جهنم دے خالدا ہمیشہ بیدے فیہا پدی جہنم کے وغضب اللہ او غضب د اللہ تعالی بوی علیہ پد باندے ولعنه او لعنت د اللہ تعالی بوی پد باندے واعد او تیار کړی دی له د دفارا عذابا عذاب عظیما ډیر لوی. دی آیات مبارکه کې الله سبحانه و تعالی د قتل عمد او هغه قتل چې په قصد او ارادي سره وشي د یو مؤمن قتل نو د هغې په ارتکاب باندې سخت وعید چې کوم دی نو ذکر کوي او سخت زورنا او یره ورکی مومنانو تا او پرمای چې چا یو مومن قتل کانو د هغه د فارا سلور قسم سزاګانې دي په سلورو طریقو سره به د عذاب ملاویږي چې قصدن عمدن دی یو مومن قتل کا نو بدله د دې دا د چې جهنم او جهنم دی لومبه مسله دا ده چې جهنم دی د ځان د فار لازم که جهنم تبسه دویم او خالدن فیها یو سره ذکر کا چې د جهنم تکل لار شنو د جهنم کې اوسېدل بده دا همیشه وي. او دریم خبر الله سبحانه و تعالی دا فرمایله چې وغضب الله علیه د الله تعالی غضب وی په د باندې نو دا سړی چې مؤمن قتل کنو دی د الله تعالی د عذاب مستحق وګرځید او د الله تعالی عذاب وی په د باندې ولعنه او دریم نمبر سزا الله سبحانه و تعالی دا فرمایله چې د الله تعالی لعنت وی په د باندې ملعون دی د الله تعالی د طرفنا یعنی د الله تعالی د رحمت خاصه نه بدل لري وي د الله تعالی رحمت بد ته چې کم دینو حاصل نشي. او سلورم مرتبه دا ذکر کړه چې واعد او تیار کړي دی له د دفارا د دې عذابونو سره سره الله سبحانه و تعالی فرمایي چې ما تیار کړي دی د دفارا د دې قاتل دفارا د دې وجون کې دفارا عذاب دی داسې عذاب دی عظیم چې ډیر لوی دی